د کرنې له میکانیزه کولو سره نه یوازې د کروندګرو کار اسانتیا مومي بلکې ورسره هیواد هم تر ډیره په اقتصادي برخه کې پر ځان بسیا کیږي. وروستیو کلونو کې هیواد په ځانګړې توګه کندوز ولایت ته د کرنې په برخه کې د تازه راوارد شوو وسایلو له برکته د حاصلاتو کچه لوړه شوې. د کندوز ولایت یو شمېر بزګران وایي وروستیو کلونو کې جوړ شوو پرمختللو وسایلو نه یوازې د دوی کار اسانه کړی بلکې ورسره یې په حاصلاتو کې هم زیاتوالی راغلی. د یو نه په سلمه چنده د زموږ حاصلونه ښه سوي. یو پټي چې به یو جري 50 منه غنم کول اوس 200 منه غنم کوي. ځمکې مو د ټیکټرو ښه هوارې کړې. مخکې د غویانو کار و هوارېدلې نه. هغه نفسداره شی و. دا بې نفسه شیان دي. دا ټیکټرې ډېرې کار یې مخته بیوی. بی‌حساب در حد رعایت شدگی هستیم. اول بود که قیبردگی و زمینه را قلبا میکردیم. کارش هم ثقیل بودن. وزمین بود. کار پاس میموند. حالی فضل خداوند تراکتورها زیاد شدن. کاری ما مردم پیشرفت داد. زمین حاصل هم زیاد میکنه. ورته مهال بیا د دغه ولایت سوداګر وایي هیواد کې د امنیت په ټینګښت سره سوداګرو ته د سوداګرۍ ښه زمینه برابره شوې او هڅه کوي هیواد ته د نویو پرمختللو وسایلو په واردولو سره د کرنې برخه لا پیاوړې کړي. الحمدلله ورځ په ورځ باندې د زمونږ ملک د دهقانان او ځمکې دا ټول دا میکانیزه کیږي او دهقانانو ته ډېر سهولتونه موږ راوړي او نور هم کوشش کوو چې هغه ماشینرۍ چې د زراعت په برخه کې مؤثرې تمامیږي موږ خپل ملک ته راوارد کړو او دهقانانو په خدمت کې پیش کړو. دا په داسې حال کې ده چې اوس مهال د کندوز ولایت له 80 سلنه ډیری وګړي په کرنې او مالدارۍ بوخت دي او له دې لارې د ژوند اقتصادي چارې او د کورنۍ لګښتونه سمبالوي.